که چیرې تاسو پروګرامینګ ته نوي یاست او نه پوهیږئ چې کومه ژبه انتخاب کو نو دا ویډیو سره وګورئ. په پروګرامینګ کې موږ او تاسو ډېرې ژبې لرو او هره ژبه یو خاص ځانګړتیا لري. یوه ژبه بې له هدفه څخه جوړه سوې نه ده، خو دا چې موږ او تاسو مارکیټ ته ګورو چې په مارکیټ کې کوم ژبه ټاپ ده او د بیګنرز یا د هغو کسانو لپاره چې هغه نوي کمپیوټر ساینس یا پروګرامینګ ته راځي نو کومه ژبه به انتخاب کړي. زه غواړم چې پر جنرال پرپز پروګرامینګ لینګویج باندې بحث وکړم، نه دا چې زه یوازې پر سپیسیفیک سایډ باندې لکه د ویب ډیولپمنټ لپاره یو خاص لینګویج وي. د جنرال پرپز لپاره موږ او تاسو زه دوه اپشنونه چې زما ایکسپیرینس پر اساس باندې چې اوس ټاپ لینګویجز دي، یو پایتان دی بل جاوا دی. پایتان په نړۍ کې تر ټولو ټاپ ترین پروګرامینګ لینګویج دی. دا پایتان یو های لیول پروګرامینګ لینګویج دی او رابسټ یعنی ډېر سپیډ لري، های پرفارمنس باندې دی کار کوي. د پایتان یو غټه ځانګړتیا دا ده چې ملټي پاراډایم دی. د ملټي پاراډایم څخه هدف دا دی چې موږ او تاسو کولی شو چې په پایتان کې ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ وکړو، پروسیجرل پروګرامینګ وکړو، فنکشنل پروګرامینګ وکړو چې فنکشنل پروګرامینګ په اوسني وخت کې یو ټاپ لیول پروګرامینګ دی ځکه چې ډېر موږ ته اسانتیا رامنځته کوي. پایتان کې ډېر ښه ځانګړتیاوې شته، لکه موږ پایتان کې کولی شو چې ویب ډیولپمنټ وکړو لکه فلاسک او جینګو، او همداسې موږ کولی شو چې جی آی اپلیکیشنونه جوړ کړو. نو سرور سایډ ډیولپمنټ موږ ډېر ښه پکې کولی شو. جینګو یو د ټاپ فریمورکونو څخه د ویب دی چې هغه ډېر استعمال لري. او همداسې موږ او تاسو په 2019 کې چې کله ما پایتان شروع کړ، پایتان کې ډېر یو ښه فیچرز شته لکه ویب سکرپینګ او همداسې موږ او تاسو ډیکوریټرز یوازې په جاواسکرپټ کې ما لیدلي وو. پایتان نه یوازې چې موږ او تاسو په ویب ډیولپمنټ کې کاروو، پایتان په ماشین لرنینګ، ای آی، ډیپ لرنینګ، ډیټا ساینس کې ډېر کارول کیږي. چې ډیټا ساینس لپاره موږ او تاسو آر لینګویج هم لرو، خو پایتان یې ډېر اسانه کړي تاسو ته. تاسو کولی شئ چې ډیټا انالایسس پکې وکړئ لکه پینډاس دی او داسې نمپای دی. پایتان نه یوازې چې په ویب ډیولپمنټ کې کارول کیږي یا په جی آی کې، موږ او تاسو کولی شو چې په میټمیټکس کې کار کړو، یعنی میټمیټکس موږ کولی شو ډېر ښه پکې اپلای کړو، خصوصا سټیټسټکس او پروبیبلیټي چې ډېر د دغو سره موږ چې کله انالایزس کوو په یو سیسټم کې سټیټسټکس او پروبیبلیټي ته ډېره اړتیا شته. پایتان د دې وړتیا لري چې تاسو ته د ماشین لرنینګ الګوریتمونه جوړ کړي. لکه په ماشین لرنینګ کې دوې لیبرري چې زه بیا تاسو نومان واخلم، لکه سیکیټ لرن چې ډېر ټاپ لیبرري ده د پایتان چې هغه تاسو ته کولی شي ریګریشنونه لینیر، او همداسې موږ تاسو لوجیسټیک ریګریشنونه لرو. او بل لیبرري چې د ټینزر فلو ده چې ډېر مشهوره لیبرري ده چې موږ تاسو هلته موډلونه پکې ټرین کوو. او همداسې موږ تاسو کولی شو چې ډیپ لرنینګ، ډیټا ساینس، او همداسې موږ تاسو کولی شو چې په نیچرل لینګویج پروسیسینګ کې هم کار وکړو چې په دې باندې موږ تاسو کولی شو چې د یو ټکسټ څخه یا د یو کتاب څخه کوم موږ خاص کیورډ وباسو، او همداسې موږ تاسو کولی شو چې یو جمله طبقه بندي کړو، او همداسې موږ تاسو کولی شو چې د یو جملې صحیحوالی او غلطوالی پکې معلوم کړو. دا کار د نیچرل لینګویج پروسیسینګ دی چې موږ او تاسو کولی شو چې په پایتان کې ډېر په اسانۍ سره دا وکړو. د پایتان خاص ځانګړتیا هم دا ده چې د دې ډېر فوکس یا ډېر تمرکز یې پر د ای آی، ماشین لرنینګ، ډیټا ساینس او همداسې ډیپ لرنینګ او نیچرل لینګویج پروسیسینګ، نیورل نیټورکس باندې ډېر فوکس دی. د هغه څخه سربیره دوی کولی شي تاسو ته د ویب ډیولپمنټ کې خاص فریمورکونه لکه فلاسک او جینګو. جینګو تر ټولو مشهوره فریمورک دی چې تاسو کولی شئ کار ځینې واخلئ. او د پایتان بله ځانګړتیا دا ده چې ډېر یو ساده، ډېر لکه انګلیسي ته ورته سینټاکس لري، او موږ او تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره پایتان زده کړو. دوهم چایس چې تاسو غواړئ که چیرې پایتان سره مو
علاقه نه وي تاسو کولی شئ چې جاوا انتخاب کړئ. جاوا جنرال پرپس پروګرامینګ لینګویج ده او خاص دی پر پلیټفارم انډیپندنت ده چې د دې څخه هدف ده چې موږ تاسو کولی شئ چې دی پر هر پلیټفارم باندې رن کړئ لکه وینډوز میک او لاینکس یونیکس پر هر پلیټفارم باندې که تاسو یو اپلیکیشن جوړ کړئ جاوا کولی شي دغه خاص ځانګړتیا تاسو ته درکړي چې پر هر پلیټفارم باندې تاسو ته یو اپلیکیشن رن کړئ. جاوا چې د کوم وخت جوړ شوی ده نو 20 کاله په مارکیټ کې ټاپ کې اوس په اوسني وخت کې پایتان ځای ځینې نیولی دی خو جاوا یو ډېر ښه لینګویج دی. تاسو object oriented programming language ده او همداسې په ډیسکټاپ اپلیکیشنونو کې په موبایل اپلیکیشنونو کې چې نیټیو موبایل اپلیکیشنز نظر و نورو ته ډېر یو ښه اپلیکیشنونه موبایل موږ پکې جوړولی سو او همداسې ویب اپلیکیشنز دي. په نیټیو موبایل اپلیکیشن کې د دې یو خاصه ځانګړتیا ده که څه هم موږ فلاټر لرو ریک نیټیو لرو او نور داسې لکه سویفټ او داسې نور پروګرامینګ لینګویج موږ او تاسو لرو چې هغه موږ ته کراس پلیټفارم اپلیکیشن جوړ کړي. خو جاوا یوه ګټه دا ده چې نیټیو موبایل اپلیکیشن چې دی د هغو سپیډ نظر و فلټر او ریک نیټیو ته څه کوي ځکه چې دوی په نیټیو موبایل اپلیکیشن یا په جاوا کې جوړ دي. او په ویب ډیولپمنټ کې جاوا د انټرپرایز لیول اپلیکیشنونو لپاره ډېره کارېدونکې ده او هغه کمپنۍ چې پر سیکیورټي باندې ډېر تمرکز وي جاوا کاروي لکه آی بی ایم یو غټه کمپنۍ ده چې دوی اوس د جاوا هغه کم سپانسرشپ چې دی هغه د دوی سره دی. نو آی بی ایم د دې لپاره کاروي چې جاوا ډېره سیکیورټي لري او د ډسټریبیوټډ سیسټمونو لپاره ډېر یو ښه چایس دی. د دې سربیره په جاوا کې خاص د ویب فریم سته لکه سپرینګ او سپرینګ بورډ چې ډېر مشهوره فریم دي او ډېره ښه سیکیورټي دوی لري. او په ډیسکټاپ اپلیکیشنونو کې خاص لیبرریانې او فریم ورکس لري لکه جاوا اپیکس چې یو ډېر ښه فیچرز د هغو دا چې تاسو کولی شئ چې په ډیسکټاپ اپلیکیشنونو کې سی ایس ایس او بوټسټراپ هم کار کوي چې تاسو هغه ډیسکټاپ اپلیکیشن ډېر یو ښه سټایل ولري. نو دغه دوه لینګویج دي چې تاسو کولی شئ چې خپل روډ میپ پکې انتخاب کړئ او راتلونکي کې تاسو یو ښه پروګرامر واوسئ او ښه چایس دی. نه دا چې تاسو یو داسې لینګویج انتخاب کړئ چې هغه نه مارکیټ ولري او نه هم داسې لینګویج چې هغه په ټاپ فیلډونو کې سرویسونه نه ولري. لکه زه یو مثال سی در کوم سی چې دوی د امبیډډ سیسټمونو لپاره کارول کېږي لکه اپریټینګ سیسټمز. په سی کې تاسو یوازې کولی شئ چې اپریټینګ سیسټمونه او نور څه شیان چې دي هغه تاسو جوړ کړئ. نو که چیرې تاسو سی زده کوئ بیا وروسته په سی پروسیجرل پروګرامینګ لینګویج دی نو تاسو object oriented programming language ته اړتیا لري نو تاسو مجبور یاست چې C++ کې کار وکړئ. C++ بیا د گیم ډیولپمنټ لپاره یو خاص ټاپ لینګویج ده لکه PUBG اوس خاص په C++ کې جوړ دی. نو تاسو به لینګویجونو ته یا ژبو ته پروګرامینګ ژبو ته اوړئ. تر دې چې تاسو نورو ژبو ته اوړئ یوازې یوه ژبه فالو کړئ یوه ژبه انتخاب کړئ او تر پایه پورې کار پکې وکړئ. د یوې ژبې ګټه دا ده چې ستاسو هغه تجربه به پکې ډېرېږي او همداسې به ستاسو کار او ستاسو هغه کوم سترانګ زون یا ستاسو قوي نقطه به ستاسو د یوه ژبه وي. داسې نه چې ټولې ژبې هېڅوک نشي زده کوی هر یو هره ژبه زده کوي او بیا به ډېر مشکلات چې په یوې ژبې کې به هم نه وي ماسټر. دغه یو مثال په انګلیسي کې چې وایي د جاک اف ایوریثینګ د ماسټر اف نان. نو د ماسټر اف نان د ځان څخه مه جوړوئ. یوازې یوه لینګویج او یا دوی چې ستاسو لپاره ډېره ګټه وکړي دا یو ښه چایس دی. نه دا چې ټولې لینګویج ستاسو زده وي.